السلام علیکم ډیر سټوډنټس ویلکم ټو محمد عامر افیشل زم تاسو ورور تاسو منټور محمد عامر ډیر سټوډنټس نو مونږه لوپ چې کوم دی هغه ټول لوپس مونږ ویل نیسټډ لوپ هم مونږ وایو خو دا چې کوم کنټینیو اینډ بریک سټیټمنټ دی دا زموږ نه پاتې شوی نو نن به خیر سره دا وایو بیا زموږ سره د لوپ چې کوم چپټر دی هغه زموږ سره اینډ شو صحیح دا نیکسټ چپټر به ان شاء الله بیا مونږه ایریا چې کوم دی هغه سٹارټو وس کنټینیو او بریک سټیټمنټ زموږ سره څنګه په لوپ کې یوز کیږي او د دې مقصد څه دی نو ګوره کله چې مونږه د لوپ په باډي کې لکه لیټ سپوز به تاسو ویم چې زما سره یو پار لوپ دی او دا د دې سره د دې باډي دی صحیح نه په دې په باډي کې لیټ سپوز سوري یار کرلی بریسز د دې په باډي کې لیټ سپوز داسې یو سی اوټ سټیټمنټ دی داسې ایکس واي زی صحیح ده بیا مطلب داسې یو سټیټمنټ به زه وایم چې بل هم دی تاسو په کوم صحیح ده سمپل داسې یو سټیټمنټ بل دی داسې یو بل هم دی اوس زموږ سره چې کوم دی د کنټینیو سټیټمنټ کار دا دی چې کله موږ سره د لوپ په باډي کې موږ کنټینیو سټیټمنټ والو د دې مطلب دا دی لکه لیټ سپوز دلته سره کنټینیو کیورډ ولیکم کنټینیو صحیح ده ګورئ نه دا ورډ زموږ سره بورډ شو مین دا زموږ سره کیورډ دی اوس د کنټینیو مطلب دا دی چې دا لوپ به د سوپر دا لوپ کنډیشن ټرو نو دا زموږ سره څه کوي لوپینګ به کوي کنه دا لوپ به زموږ سره یو پر خپل باډي ایگزیکیوټ کړي کله باډي ایگزیکیوټ کړي بیا چې کله دا به کنډیشن وګوري چې کنډیشن بیا د ټرو نو بیا به باډي ایگزیکیوټ کړي انټل انلیس سوپر کنډیشن دلته چې کوم کنډیشن دی هغه پال شوی نه دا باډي به ایگزیکیوټ کیږي اوس چې کله د لوپ باډي ایگزیکیوټ کیږي دلته ما کنټینیو لګولې دی نو په دې کې مسله دار مسله وته هم تاسو ویلې شي چې کنټینیو چې کله موږ لګو نو د دې مقصد دی چې کوم د لوپ باډي د په دې کې کوم د سټیټمنټس دي د لوپ تری کنټینیو چې بار کم سټیټمنټس د اختاران کا صحیح ده خود د کنټینیو نه انډر چې کم سټیټمنټس راځي لکه دا سیاوټ دی دا سیاوټ د دوه سټیټمنټس دي صحیح ده دا به زموږ سره نه ایگزیکیوټ کیږي دا به د لوپ څخه کوي دا به نه ایگزیکیوټ کوي ولې چې د کنټینیو سټیټمنټ کار دا دی چې کله دا سټیټمنټ دې تر ورسې په کوم چې موږ کنټینیو سټیټمنټ لګولې بیا دې تر ورسې نو دا څه کوي دا د غزنه بس چې کوم لاندې کوم سټیټمنټس یا غیګ نور کوي بیرته لوپ ته چې کوم دی کنټرول بیک شفت کوي لوپ ته صحیح ده نو لوپ بیا الته انکریمنټیشن وشي بیا لوپ خپل کنډیشن چې چټرو نو بیا راشي نو بیا چې کله کنټینیو تر ورسې کوم کنټینیو بیرته چې کوم دی سو کولور کې بیا ورسي نو دا لاندې چې کوم سټیټمنټس دا زموږ سره غریب ځامن چې کوم دغه پراته دا ایگزیکیوټ کیږي نو صحیح ده اوس ته چار د پیدا سره نو غواړم تاسو ته روسته ډیسکس کوم بل زموږ سره دی بریک سټیټمنټ صحیح ده بی آر ای ا کې بریک د بریک سټیټمنټ مطلب دا دی سیم لکه داس یو شان دي دومره ډېر ډیفرنس پکې نشته خو د بریک سټیټمنټ مطلب دا دی چې نه دا طالب بیرته کنټرول لوپ ته نه بوزي خو چې مطلب کنډیشن لوپ چې کو لوپ ټرو او لوپ خپل باډي ایگزیکیوټ کوي نو چې کله کوم سټیټمنټس رن شو بیا زموږ سره چې کم ځکه موږ بریک لګولې په هغه ځکه بریک سو کې هغه لوپ ایسته کې بریک کی ماته کې یو قسم نو په دې زموږ سره لوپ سټاپ شي ګوره کنټینیو سټیټمنټ دا کار زموږ سره لوپ سټاپ کوو نو خو په دې ځکه وسو کنټرول به بیرته پار لوپ ته سکو هغه به ورته سند کو صحیح ده مطلب لکه بیک به چې کم دی کم کنټرول هغه پار لوپ ته سند کو او بریک دا کار کوي چې دا بیخي دا لوپ په دې ځای باندې ماته ختمه صحیح ده اوس پیدا دي سره نو پیدا ول نه د استعمال ته لیکل د سکیپینګ ان نیسیسری ایټریشن لکه مطلب په لوپ کې زموږ سره ان نیسیسری چې مطلب ایټریشنز دي لکه مطلب سب سټیټمنټس دی هغه مطلب په لوپ کې نه دي په کار هغه سي ان نیسیسری دي نو په هغه کې څه وکړو په هغه ځکه موږ یا کنټینیو ولګو چې مطلب هغه د دغه ځینه ډایرکټ چې کم کنټینیو تر ورسې بیا ډایرکټ بیرته لوپ ته هغه چې کم کنټرول دی هغه سند کی او هغه ځینه چې کم لاندې کم سټیټمنټس هغه زموږ ایگزیکیوټ نشي نو سره کم ان نیسیسری ایټریشن دی نو هغه موږ ختمول شو کنټینیو پترو یا تاسو ته بریک سټیټمنټ ولګوي نو بیخي به بریک چې کم دی په هغه ځکه چې ان نیسیسری سټیټمنټس دي هغه به زموږ سره دی انډر راشي دا به په دې ځبان د لوپ مکمل مات کې ختم بیږي صحیح ده بل زموږ سره شي ایگزیکټینګ لوپ ارلیرلی مطلب مخکې چې کوم تاسو کوي لوپ ایگزیکټ کوي ختمه لکه مطلب دلته زموږ سره نور سټیټمنټ هم د لوپ په باډي کې خو د سو کو بریک په دې کې دا سټیټمنټ بریک کو ختمه کو یا کنټینیو سو کو بیرته هغه کم کمانډ کم دغه چې کوم د لوپ سره ساری یار څه وته وي مړه څه وته یار ځان پښتو کې څه ټکه مل نه راځي لکه مطلب کم لوپ چې کم دلته مون کنټینیو ولګو نو هغه کنټرول ټول بیرته لوپ ته سند شو او دا کم لاندې سټیټمنټ شو دا صرف اګنور شو صحیح ده بل هم سره امپرووینګ کوډ ریلیبিলিټي مطلب چې دا ته کله ولګي نو سره کوډ ریډیبل شي تا ته پته وي چې حالت بریک لګیدل دي مطلب دا نور سټیټمنټس زموږ سره نه ایگزیکیوټ کیږي د دې پوری بدل زموږ سره کار کوي یا کنټینیو دی نو دا به سمپل څه کوي دا به چې کوم کنټرول دی هغه بیرته پار لوپ ته څه کوي سند کوي او د دې نه خطب زموږ سره داس کیږي دا قصې باندې کیږي سمپل راځي پروګرام پی رن کو په پروګرام کې بس تاسو ډیر خپه شئ چې دا زه دومره قصې کوم کله یو غره نسم کله بل چې د دې مطلب سره دا څه قسمه وکړه نو ګوره چې کله زیات ملکمات په خپل داسې
فیل کیږي چې مطلب څو پورې ما دا کوډینګ نه کړی نو دا ډېره ګرانه چې یاره څوک پوه شي په دې تیوري باندې چې مطلب په دې تیوري کې زه تاسو ته څه ویل غواړم صحیح ده. نو چې کله بیا زه پروګرام ولیکم په پروګرام بیا سره ډېر ښه پوه شي چې ښه لکه دا داسې قصه وه. نو اوس زموږ یو پروګرام لیکو سیمپل ما یو فار لوپ واغستو صحیح ده. انیشلایزیشن مې وکړو یو انټیجر ایم واغستو د 1 نه مې سټارټ کو بیا پکې سیمپل ما وتل چې a is greater or less than 5 صحیح ده او سیمپل پکې بیا چې کوم د سیمی کولن and then ما انکریمنټیشن وکړو a پلس پلس مې کو اوکې a پلس پلس مې کو سیمپل ما د لوپ باډي سټارټ لو په لوپ باډي کې مالته یو سی آوټ سټیټمنټ ولیکو چې مطلب سټیټمنټ دا چې this sorry یار لوپ یا سیمپل بزو لیکم m ډاټ امیر افیشل صحیح تاسو دا نوم پرې مزغو کې بیخي کینو چې بیا د نه یریږي نه m ډاټ امیر افیشل یا تاسو اند لاین ولګو یا سلیش فارورډ سلیش n ولګو یو قصه صحیح ده. سیمپل دلته زه سیمپل هم دا کافي کوم بچی د ویشه کنټرول سی and here کنټرول v صحیح ده. اوکې here next line اوکې دا سیمپل څه کوم دا محمد امیر کوم او دا چې کوم دی دا زموږ سره دا نیکسټ صرف افیشل کوم. اوس چې کله دا زه رن کوم تاسو ته پته ده زموږ سره 5 ټایمز چې کوم دی دا څه شي دا به زموږ سره رن شي ایګزیکیوټ به شي صحیح ده. نو ګورو چې آیا داسې کیږي که نه کیږي. نو ګوره محمد امیر افیشل صحیح ده ښه محمد امیر افیشل محمد امیر افیشل what's going on okay let's check محمد امیر افیشل صحیح ده دا خو زموږ سره باډي د لوپ ایګزیکیوټ شو خو دا فردر سټیټمنټ زموږ سره ولې ایګزیکیوټ نشو. نو راځو دا چې کو چې what is the problem behind this all okay so let's check یار what is this پکاره چې موږ ته محمد امیر افیشل صحیح ده بیا موږ ته دا ټول چې کوم د سو ټایمز محمد خا yes there is might be this type of error like here we forgot put handle and now let's check what will be the result. Okay so I think so maybe I am not wrong maybe I am wrong سره the slash in په end line فکر دی and I don't think so. Okay now here چې موږ ته دا 5 ټایمز ګوره محمد امیر افیشل لاغه صحیح ده ګوره زموږ سره محمد امیر افیشل بیا سی آوټ محمد امیر بیا افیشل بیا محمد امیر دا 5 ټایمز موږ سره ایگزیکیوټ شو کنه دا 3 لاینز موږ سره یو پیر ایگزیکیوټ شو بیا 3 لاینز بیا اپ ټو 5 ټایمز صحیح ده. نو دا زموږ سره د دې لوپ کار اوس زموږ سره کدل ته څه وکم کدل ته سیمپل څه کنټینیو سټیټمنټ واچوم صحیح ده کنټینیو سټیټمنټ زه څه کوم حالت زه پوټ کما کنټینیو. نو ګوره دا کم لاندې چې دا محمد امیر او د افیشل دا قصه سکله دا دې ګوره دلته لوپ کنټرول لاغه مطلب کنډیشن ټرو زموږ سره باډي ایگزیکیوټ کېده نو سی آوټ دا سټیټمنټ زموږ سره سی آوټ شو چې کله ته پته ولګي چې دا خو کنټینیو سټیټمنټ لګولې نو کمپایلر پوه شو چې بیرته زمونږه لوپ باډي کې نور لاندې سکار نشته ځکه ته کنټینیو سټیټمنټ لګېدلې دی نو ما سیمپل بیرته زما سره چې کوم کنټرول لغه بیرته ز لوپ ته فارورډ کوم چې لوپ ته فارورډ کو انکریمنټیشن شو دا 1 2 شو نو دا چې کله 2 شو بیا کنډیشن ټرو بیا راغی دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ کو بیا ته کنټینیو سټیټمنټ ډایرکټ بیرته سړی ته الزا نو بیا یې سړی ولګو بیا نو سیمپل دا لاندې سټیټمنټ زموږ سره اګنور شو صحیح ده. نو مطلب څه ان نیسیسري چې کوم موږ نه غوښتل چې کوم سټیټمنټ زموږ سره ایگزیکیوټ شي هغه زموږ سره څه شو هغه دی کنټینیو سټیټمنټ سکیپ کړل صحیح ده. که بریک سټیټمنټ زموږ سره ولګوم ریزلټ به سیمي خو بریک سټیټمنټ مې دا کارو کې چې دا به سیمپل لکه د لوپ زموږ سره بیخي په دې ځبانې څه کو بریک کو بل ګوره تاسو کته شي زموږ سره 5 ټایمز دا لوپ زموږ سره ایگزیکیوټ نشو ولې زموږ سره ایگزیکیوټ نشو ځکه چې کله د کنډیشن ټرو کو فرست ټایم چې کوم د پار لوپ کنډیشن وکړو یاره بالکل کنډیشن ټرو دی چې کله دا راغې او څنګه دلته د محمد امیر افیشل دا سی آوټ دا موږ ته آوټپوټ راکو نو ډایرکټ د لوپ سو کو دی بریک سټیټمنټ ډیسکار کو دا پار لوپ مکمل ویل دری ختم بمبار مکمل قصه ختم کړه نو پار لوپ سره کو پار لوپ اینډ شو صحیح ده ول اینډ شو جلد موږ بریک سټیټمنټ لګولو د بریک سټیټمنټ مطلب دا چې پار لوپ زموږ سره په دې کې څه شو ټرمینیټ شو صحیح ده. نو امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شئ دا زموږ نن چې کوم دی قصه اوس که تاسو ته د کار وکم لیټ سپوز یو تاسو د فوی د لپاره سیمپل ما یو انټیجر واغس a and a equals to 1 صحیح ده. سیمپل زه while loop فالم او while loop کې زه کنډیشن لګوم if a is less or equal to 5 then باډي ایگزیکیوټ کا باډي کې زموږ سره سی آوټ کا او سی آوټ کې
امیر صحیح ده simple امیر ماته سی آوټ کو simple end of line and here see out again in امیر چینل به ولیکم صحیح چینل دا سره رپلی قصه کوم سره رینډملی اوس دلته ویم چې یاره دا چې ایگزیکیوټ کوم نه ګوره سره به اول مهم امیر چینل دا سره 5 ټایمز دا دوه لاینز چې کوم د ایگزیکیوټ کیږي لیټس گو چې کو چې یاره مونږه پروګرام صحیح دی نو بالکل دی کې دا څه قصه خو نشته نو ګورو چې صحیح حساب دی یار اوکې خو دلته مونږه بالکل یو مسله کل دا د بیخي په پاس کوم صحیح ده انکریمنټیشن پکې مونږ ونه کو ساري فار دیټ گایز اوکې انکریمنټیشن مونږ کو دا زموږ سره انکریمنټیشن ګورته 5 ټایمز زموږ سره شو امیر چینل زموږ سره 5 ټایمز شو دا زموږ سره شو صحیح ده خو کچر دلته اوس کنټینیو سټیټمنټ واچوم کنټینیو سټیټمنټ کنټینیو څه شی دی یار کنټینیو سټیټمنټ زه ولګوم نو بچی دلته صرف د بر امیر چې کوم 5 ټایمز ایگزیکیوټ شو دا چینل بس شي دا چینل چې کوم د زموږ سره شو دا زموږ سره لکه مطلب کنټرول ډایرکټ دلته بیرته دا څه کوي دا لوپ ډایرکټ بیرته څه کوي هغه ریسند کوي صحیح ده او کله چې ته دی په بریک سټیټمنټ ولګوم زموږ سره به دا یو ټایم به زموږ سره ایگزیکیوټ شي صحیح ده یو ټایم بول ایگزیکیوټ شي دا بر اپار لوپ سره کې بیخي به لکه مطلب چې فرست ټایم دا کنډیشن چې کو کنډیشن ټرو نو امیر موږ ته سکو امیر موږ ته شو کو څنګه دلته بریک سټیټمنټ وکړو نو بریک دا لوپ مکمل دړي وړي کو صحیح ده امید لرم چې نه کلاس تاسو خوښ دا و زموږ نن کلاس چې کوم د زموږ سره په بریک سټیټمنټ په کنټینیو سټیټمنټ واغستو اوکې ان شاء الله نن نیکسټ چې کوم موږ چپټر شروع کوو د یری او د غي فور د الله فامان ثانک یو سو مچ گایز تاسو مالومینه راکوي دا کلاس واچ کوي نو دا کلاس خپل ملګرو سره ضرور شریک